حنیف اتمر وایي د پراخ بنسټه حکومت جوړولو لپاره د بین الافغاني مذاکرات بیا پیل شي. سلام ستړي مشي، وخت مو په خیر. په AFJ+ چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFJ+ چینل تل ستاسو په چوپړ کې، همدا اوس د سره چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان د پرځول شوي حکومت د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر ویلي په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او تلپاتې سولې راوستلو یوازینۍ لار د یو پراخ بنسټه حکومت جوړول دي. ښاغلي اتمر دا څرګندونې هغه لیک کې کړې دي چې د افغانستان د پرځول شوي حکومت د بهرنیو چارو وزارت د رسمي اعلامیې په توګه د نوموړي په ټویټر پاڼه خپور شوي. دا لیک د افغانستان په اړه اسلامي همکاریو د سازمان څانګې ځانګړې غونډې ته لیږل شوی چې ټاکل شوی د ډسمبر پر 19 نیټه به د افغانستان د پاکستان پلازمینې اسلام آباد کې ترسره شي. دوستانو، زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و. د نورو تازه خبرونو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. والسلام.